شکر وباسئ چې جمدي ګرځئ څه حکومت ووالئ خفه کېږئ ما څه ښځو ووالئ په بلاګانو موږ هم اورېدلي بیخه مو د ښځو لپاره چې راوړو ښځه داسې سر خوړلې کندو تنور دی چې ډکېږي هم نه نه په جامو مړې شوې نه په جرابو مړې شوې نه په کېړو مړې شوې په هغې کې هم وایي موږ خو داسې موږ له خو اسلام حق را نه کوي اسلام در سره نور څه وکړي مسلماني در سره نور څه وکړي تا له خو اسلام هغه حق درکړه ته خو بیا جنبې ښخولې په میراث کې خو د ښځې حق نو ته خو یې کور کېنولی د کور سردار یې دنه جوړه کړه او بالښت ته دې ډډه والې ده او ګوته خوځی دا شی راوړه ټماټر راوړه دا راوړه دا راوړه او زمونږ دا چې کوم یې خفه کېږي ما لکه پښتانه یو مونږ ټول څو کال وایي او څو کال نه وایي بار هم برید داسې یې بار برید داسې جغی بار سړی وایي بس د زمرۍ د برید ونیوی او چې کور ته لاړ شي برید لاندې بیا داسې او اسلام کې ما خو د ټول حقونه پوره کړل ګوډ کوم چاري کوم تاله راوړم مزدوري کوم تاله راوړم بجلیګر مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي د ښځې ټول حقونه پوره کړي دي یو یې پاتې دی وایي یو حق او یو دا دی چې وایي د دې بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا په ځان راسواره کړم هلکه خبره ټیک کوم که غلطه کومه سپینې خبرې درته کوم زما یو دوست تاسو به پیژنې بشیر جان په سترګو ړوند دی هغه کله ماته وایي ما له ښځه وکړم خدای قرآن ته وګوره پام کوه ګوره دا ښځو والا ټول تباه و برباد دي خو غږ نه کوي غرق دی او په دې ګرانۍ کې خو تباه شو رونو بنیادي خبره درته زه وکړم زما به منې انشاءالله دې کې به ستاسو خیر حرام خوري مه کوئ حلاله ګټئ په لږه حلاله کې چې کوم برکت دی قسم دی که دا په ډېره حرامه کې وي په بل طرف وځي نو خبره ان لرې لاړه بنیادي دا وه چې هغه اوسې خبرې وکړې رسول الله مبارکه صحابي دې پرېږده پرېښوده منډه یې کړې بچو له یې پی ورکړل واپس راغله نبي علیه السلام صحابي ته وی دا پرېږده بس او بیا اعلان وکړو وی د بچو په روزه کې به ښکار نه کوې ځکه دا تا مړه کړه حلاله کړه بچي داسې غرق شو د هغې د خوراک د وړو څوک نشته دی دا معجزه اوس به راشو خپل مقصد له نو شریف زمونږ د حضور پاک په معجزاتو کې غټه معجزه او د وجوه الاعجاز ورته وایي زمونږ تعلیمان خو هغه درته ډېر دلایل دي مختصر چې کله قرآن شریف نازل شو د مکې کافرانو حضور پاک دا تا خپلې خبرې دي دا تا رضانه جوړ کړی دی دا د خدای خبرې نه دي نو الله دا آیت نازل کړه قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا زه تاسو لږی شی داسې قرآن جوړ کړي بیا ورته نور اسانه کړه فأتوا بعشر سور مثله مفتریات د لسو سورتونو په شان جوړ کړي بیا ورته نور اسانه کړه وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین د یو سورت رکوټي په شان ده طالبانو یې سورتن کې تنوین دپاره تنکیر تقلیل رکوټي سورت په شان سورت کوثر په شان جوړ خو چې د قرآن کم په عربي اصول و قواعدو برابر چې هغسې د بلاغت او فصاحت اسرار رموز د عربیت ایجاز وغیره دا پکې دا کافر څونه د اسلام خلاف لګیا دی پیسې لګي نو تاسو هم عربي حضور پاک هم عربي جوړه کړئ تر ننه پورې د قرآن شریف د رکوټي صورت برابر صورت نه دوی جوړ کړی شو نه بیا جوړ کړي ولې معجزه ده او د معجزې مثال څوک نشي پیش کړی او دا غټه معجزه ده او همیشه ده ډېرې معجزې وي د حضور پاک سره لاندې دا باقي پاتې ده نو رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی د کم پیغمبر چې معجزې ډېري غټی امت به هم ډېري زموږ معجزه غټه ده امید لرم چې امت به مې هم د ټولو نه غټ ډېر مې او دا باقي ده امید لرم چې امت به هم قرب د قیامته پورې باقي وي ټول وایي انشاءالله